سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز یوټیوب چینل قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. نن مو د کرکټ اړوند له څو مهمو خبرونو خبروم. نن د ابي ډیویلز د زیږیدلو ورځ ده. د ښاغلي ابي په یو څو جالبې دلته راسره واورئ. اول، ابي ډیویلز په یوه ټسټ لوبه کې په 209 توپونو 43 منډې ترسره کړې وې چې دغه لوبه د جنوبي افریقا لپاره وژغورله. دویم، د وینډیز په خلاف باندې په 44 توپونو 149 منډې ترسره کړې چې دا یوه 500 ورځه لوبه وه. ابي ډیویلز د هغه لوبغاړو کرکټرانو په لیست کې دی چې تر 100,000 زیاتې نړیوالې منډې د خپلې لوبډلې لپاره ترسره کړې دي. په 500 ورځه لوبو کې تر ټولو چټکه پنسیزه په 14 توپونو او چټکه سلیزه په 11 توپونو ترسره کړه. کومیلا ویکټورنس لوبډلې د څلورم ځل لپاره د بنګلادیش تجارتي لیګ اتلولي وګټله. تېره شپه یې سلایټ لوبډله ماته کړله او دا یې څلورم ځل شو چې اتلواله لوبډله شوه. نن شپه به په پاکستان PCL کې کراچۍ لوبډله د ملتان سلطان لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کړي.